وایي قیامت کې به د انسان یو قدم د بل نه ونه خوځېږي تر څو چې د یو څلورو شیانو تپوس یې ونیشي. یو په هغې کې وعن شبابه فيما ابلاه، د عمر تپوس هم ترې کوي، ښه د عمر سره سره د ځوانۍ تپوس هم ترې کوي. دا ډېره غټه خبره ده، وړه خبره نه ده. یعنې قیامت په ورځ باندې چې 50,000 کاله ورځ ده، په دې ورځ باندې ته یو قدم د بل نه حرکت له ورکولی نه شي تر څو چې د تا نه دا څلور سوالات په بل روایت کې 5 د دې تپوس یې نه یې کړی او دا دې پاس کړي نه ته حرکت نه شي کولی. سبحان الله. نو یو دا ده چې دا تا له ما کومه ځواني در کړې وه دا په څه کې ته استعمال کړه. نو هر یو ځوان دی د دې سوال مخکې د دې نه چې امت دپاره خدمت وکړي، امت مخکې بوځي، د دې دپاره دی غم وخوري، د دې سوال علاج دی وکړي چې هلته به رب العالمین ته به انسان سوی.